بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالهادي ناصري یم. یو ځل بیا غواړم چې د JS یو بل درس ته ورسو. په دې درس کې زه غواړم چې د هماغه واټر شیډ د سټریمونه چې معلوم کړم، سلوپ معلوم کړم، چې موږ څنګه کولی شو د واټر شیډ چې معلوم کړو، سلوپ معلوم کړو. عموما د واټر شیډ په سلوپ معلومولو کې هغه سټریمونه چې راغلي وي د هغو چې کوو سلوپ معلوموو. خپله د واټر شیډ سلوپ معلومول هم اسانه کار دی، خو هماغه نتیجه موږ ته چې راکوي، نتیجه به زموږه اشتباه وي. خو عموما چې په واټر شیډ کې سلوپ معلومیږي، هغه سټریمونه یا هغه مجراوې چې په هغه کې اوبه راځي د هغو سلوپ عموما چې کېږي معلومیږي. د دې کار له خاطره زه د ارکماپ صفحې ته ځم. دا زموږ چې د ارکماپ صفحه ده چې د ما تیر کار نتیجه تاسو چې موږ د دغه واټر شیډ کې که چیرې 10 متره بند وتړو، نو زموږ د اوبو والیوم څومره راغی؟ دومره راغی. دا د اوبو چې څومره والیوم چې 2,78,639 متره مکعب اوبو چې سوې راغلې. اوس غواړو چې دغه سټریمونو چې معلوم کړو، سلوپ یا مایل معلوم کړو. کله چې سلوپ معلوموو، د دې کار له خاطره زه سپاش انالایز ټولز ته ځم. سپاش انالایز ټولز ته کله چې سپاش انالایز ټولز سره دلته په نامه د چې سرفیس یو ټولز دلته به تاسو چېرته ته راسئ؟ سلوپ ته راسئ. انپورټ راسټر کې به تاسو چې ورکوئ، انپورټ راسټر کې به هماغه چې ورکوو سټریمونه ورکوو. کوم سټریمونه چې هغه موږ په دا سټریمونه به ورکوو چې دا سټریمونه موږ په یعنې که چېرې سټریم یا موږ ته په یا وکوي او که سټریم یا موږ ته په چې وکوي په صفر باندې وکوي، دغه سټریمونه چې مثلا چې راسټر کلکولیټر مو له فلو اکومولیشن نه وکړ، د دغه سټریمونه چې معلوموو و سلوپ معلوموو. ښه متوجه اوسئ، یعنې هغه سټریمونه چې موږ له فلو اکومولیشن نه د هغې نتیجه لاسته راوړه چې موږ 1% سټریمونه معلومول، نو د دغه سټریمونه اوس موږ چې معلوموو، سلوپ معلوموو. دا راخلم دلته چې کوم خطا کوم، اوټپوټ به زموږ چې سي سلوپ سي. سلوپ دا چې کوم سیو کوم. اوس تاسو مثلا دا اوټپوټ دا سلوپ فیصدي تاسې په ډیګري باندې ښیئ او یا په فیصدي باندې. نه زه په فیصدي باندې ښیم، نو پرسنټیج رایز ورته لیکم. دا زیډ فکتور زموږ چې دا عموما یا اپشنل وي، دا خپله پرېږدو. یعنې سلوپ عموما یا په فیصدي باندې ښودل کېږي او یا په چې باندې ښودل کېږي؟ په ډیګري باندې. نه زه په فیصدي باندې ښیم. دا چې ورته وایم اوکې ورته وایم. دا اوس چې سول سلوپ نتیجه وه. اوس به دا چې کم اډ کم، یعنې سلوپ اډ کو. کله چې سلوپ اډ کو، نو راځو دلته په لیار کې اوس خپله سلوپ معلوموو. لو سلوپ زموږ چې د صفر دی او هایر سلوپ زموږ څومره راغی؟ 1.9. یعنې زموږ سلوپ څو راغی؟ 2% راغی. په دې واټر شیډ کې د دغو سټریمونو سلوپ زموږ څومره ده؟ 2% ده. دا د سلوپ معلومولو طریقه په د سټریمونو د سلوپ معلومولو طریقه په JS کې. او یا فرض مثال که غواړو چې د خپله د ټول واټر شیډ سلوپ معلوم کړو، بیا زه راځم سپاش انالایز ته، سرفیس سلوپ. دلته به انپورټ تاسې هر راسټر چې ورکوئ، مثلا د واټر شیډ ډي ام ورکړو، د ټول واټر شیډ. دا خو
اصلا زموږ کار خو د سټریمونو د سلوپ معلومول خو دا سوه. اوس که مثلا غواړئ چې ټول واټر شید سلوپ معلوم کړو نو تاسو دلته څه هر سټر ورکوئ، مثلا د واټر شید ډي ایم ورکوم چې دا عمومي ټول واټر شید ډي ایم ډیټا ده چې دلته ستا موږ سره دې سلوپ داسې معلومیږي. دا زما نوم ورکوي، دلته آوټپوټ ورکوي مثلا واټر شید سلوپ، واټر شید سلوپ، واټر شید سلوپ سیو یې کوي، نوم ډېر دا دوه حرفه ترې لرې کړو. واټر شید سلوپ دا په ډګري ښیي یا په فیصدي باندې ښیي، تاسې کار دی چې فیصدي ښیي موقع ورته وایم. سلوپ نتیجه خلاص شوه. اوس واټر شید سلوپ چې کومټ کړو دا ټول واټر شید سلوپ شو. ټول واټر شید سلوپ دلته پیدا کړو، یعنې 128%، یعنې زموږ د تقریبا د ټول واټر شید له ابتدا نه تر انتها پورې 1.30 په دې کې غرونه هم شته، هر شی شته. خو عموما موږ کله چې سلوپ معلوموو هغه به د همغو سټریمونو چې معلوموو سلوپ معلوموو. دا ټول واټر شید سلوپ نه چې کېږو تېرېږو. عموما چې موږ کوم سلوپ معلوموو سلوپ یعنې هغه نتیجه مو چې آخري نتیجه مو چې له فلو اکومولیشن نه لاسته راوړه هغه چې وه دغه راستر کالکولیټر کې 1% سټریمونه چې ول معلومول ول. مثلا که چیرې زه هغه 1% in the slope خپله زه اف کړم لیر نه دا سلوپ شي کم اف کړم دا نتیجه مو چې 1% د سټریمونو معلومول یعنې د 1% د سټریمونو معلومول له فلو اکومولیشن نه لاسته راوړل دې اصلا د همدغه سلوپ معلومیږي. د ټول واټر شید سلوپ نه موږ چې کوو صرف نظر کوو، دا چې کوو ریموو کوو چې زموږ د دغه واټر شید د سټریمونو سلوپ څومره راغی 1.9 یا 2% زموږ چې ده سلوپ ده. د سلوپ د معلومولو لپاره یو ځل بیا تکراروم. سپاش انالایز ټولز ته راغلو، پارت ټول باکس کې دلته بیا سرفیس ته راغلو. سرفیس ته چې راغلو موږ چېرته راځو سلوپ ته راځو. په انپوټ رسټر کې هغه نتیجه چې اخره کې موږ د فلو اکومولیشن نه د سټریمونو لاسته راوړی دا مو ورکړ او آوټپوټ زموږ چې څه سلوپ شو. دلته مو آوټپوټ ورکړ په نامه دی چې سلوپ 2 یعنې یو ځل خو معلوم کړی دی دلته 2 ورکوم، دلته سیو کوم یې اوکې ورته وایم. نتیجه مو خلاص شو. دلته مو چې کړه اډ کړه دا 2 یعنې د سلوپ د معلومولو لپاره دا زموږ د سلوپ د معلومولو چې سوه طریقه سوه چې زموږ سلوپ څو فیصده راغی یعنې 1.9% یا تقریبا څو فیصده زموږ سلوپ راغی 2% زموږ چې راغی سلوپ راغی. د هغه سټریمونو سلوپ څومره راغی 1.9 یا 2%. دا و د سلوپ یعنې د معلومولو طریقه په جی آی اس کې. ښه ورځ ولرئ، کامیاب اوسئ.